چې کله د یو ښځې خاوند بهر ملک وي یا مسافر شي نو هغه بیا د خپل دغه خواهشات چې دا څنګه پوره کوي د دې په باره کې یو ډېر ژور تحقیق مونږ کړی دی. نو ویډیو به تاسو را سره تر اخره ګورئ چې تاسو په دې هر څه باندې پوه شئ. دوستانو عموما تاسو ته معلومه ده چې پښتانه ځوانان چې کوم دي هغوی مسافر کیږي ځکه چې په پښتونخوا وطن کې کاروبار نشته، روزګارونه نشته. نو دغه خلک چې کله مسافر شي نو دغه مسافري بیا ښځو ته ډېره ګرانه پرېوځي ځکه چې ښځې چې دي هغوی هم زړه لري، خواهش لري او دغه خواهش سر ته رسولو دپاره بیا هغوی هم د هرې هغه لارې نه کار اخلي چې هغه ناروا لاره هم وي. دوستانو د دې ویډیو مقصد زموږ اصلاح کول دي. تاسو سره به دغه معلومات شریکوم چې دوی بیا دغه کومې لارې اختیاروي. د ټولو نه اول خو یو خبره کول ضروري ګڼم چې دا زما د سترګو لیدلی حال دی چې یو کس سره د موبایل نمبر د یو جینۍ او هغه پرې یو جینۍ سره خبرې کولې نو کله چې موږ د هغه نه پوښتنه وکړله چې دا جینۍ څوک ده نو ځکه چې دغه هلک واده کړی هم و نو دې هلک وویل چې دا زما یو انډیواله ده، یاره مې ده او د دې خاوند چې دی بهر ملک مسافر نو دا ما سره ګپ شپ لګوي. نو د دې نه دا معلومه شوله چې ټولې خو نه خو تقریبا یو 100% مقدار کې ځینې ښځې داسې دي چې هغوی د خپل خاوند د عزت خیال نه ساتي. په دې ګناه کې ورسره خاوند هم ګناهګار وي ځکه چې شریعت 4 میاشتې حد ټاکلی چې د دې نه زیات د خاوند مسافري نه کوي، که کوي نو بیا ښځې ته لږه سخته پیښیږي. نو د دې خبرې وضاحت کول ضروري وو چې هر هغه څوک مسافریانې کوي نو په کار ده چې هغه د مسافریانو سره سره د خپلې میرمنې یعنی د خپلې ښځې خیال وساتي، د هغې حق ادا کړي. حق یې په دې طور ادا کړي چې هغه 4-5 میاشتې 6 میاشتې پس ضرور یو چکر خپل کور ته خپلو بچو ته راشي. که نه نو بیا ځینې حالات داسې پیښیږي چې ښځه د هرې لارې نه کار اخلي، هر هغه بېهوده طریقه استعمالوي او په هغې باندې دوی هم د خپل جسم بې پردګي کوي. زموږ دا ویډیو د اصلاح دپاره وه. امید لرم چې تاسو به پوه شوي وئ. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. له نورو تازه ترین اپډیټ دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.